ارشاد افسان صاحب وی چې نه په لوږه پوهېدلی نه په لوږه پوهېدلی و نه په تنده پوهېدلی د خپل کلي په کوڅو کې اب لیخپې وای ګرځېدلی و چې شنکوله په غرمه کې په کارکڼو پسې تللی په موسم کې د ګورګورو پاس غونډي غره له ختلی په وړو وړو لاسونو ما ګورګورې زبولی زما هم جیبونه ډک وای تا زولې ترې ډکولی و غټه بیره پکې ټال وای و ته په ټال کې زنګېدلی یوه لنده مې وای په غاړه چې په ښکار پسې وتلی په طلب کې د مشکڼیو چې د زیړې غره لا تللی د تنګي د غره د پاسه چې د میله کېناستلی هغه ګوړه هغه پیاز وای چې په مینه مو خوړلی و د تا هم خپلې بیزې وای چې ما ګډې څرولی و کله ته مر اورېدلی و کله زه مر کله ته مر اورېدلی و کله زه مر اورېدلی و په وړو وړو چاپلو په دا سار سار دې ویشتلی مننه په وړو وړو چاپلو په دا سار سار دې ویشتلی و ته مشغوله په میوزیکو او مو په تانګې زغلولی وطن هغسې تک شین وای ونې شنې شنې غوړېدلی بې له خوفه بې خطره په خپل چم کې ګرځېدلی ولګولی مو یې کپو د یو بل نه پټېدلی او خپل یې لوبه د چیندرو وای چې چیندرو مو لګولی او چې نه توټه جي کولی خپل یې لوبه د چیندرو وای چې چیندرو مو لګولی چې نه توټه جي کولی و نه موټه جي کولی او څه به ښه وای تېر وختونه چې یو ځال رستنېدلی او د بې درده خلکو لرې چېرته ځان له اوسېدلی و نه غمونه اندېښنې وای نه د جنګ وای نه جګړې وای و څه به ښه وای څه به ښه وای کاش چې هغسې ماشوم وای